د لوی خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر. د اروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د ثور میاشتې 24مه نیټه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر بغلان ته په سفر کې په دغه ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې رسونې او سروي په موخه د څو کمیټو له رامنځته کېدو خبر ورکوي. ښاغلی برادر د مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو استازو سره په لیدنه کې ویلي له دې ارزونې وروسته به ټولو سیلاب ځپلو ته مرستې وویشل سي. د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویل چې اسلامي امارت تر خپلې وسې د بغلان له خلکو سره له همکاري او مرستو سپما نه کوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عبادم وایي روغتیایي ټیمونه په جدي ډول د بغلان بیلابیلو ولسوالیو کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کوي. د یادولو وړ ده چې بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات وګړي وفات سوي، سلګونه تنه ژوبل سوي او ډیری کورونه ویجاړ سوي دي. د حج د مراسمو لپاره د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ روانه ده. د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ روانه ده او دغه وزارت د نورو کلونو په پرتله د حاجیانو لپاره ډیری اسانتیاوې برابرې کړي دي. او په یو بل خبر کې د صنعت او سوداګري وزارت وایي چې د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزي د صنعت اونۍ د ملي او نړیوال نندارتون د پرانیستې مراسمو په څنډه کې د غلام رضا نجاري په مشرۍ له ایراني پلاوي او کابل کې د ایران سفارت له مرستیال سره کتلي. د یاد وزارت په وینا په دغه کتنې کې افغانستان کې د قانونو په برخه کې د ایران انجینري نظام د دفتر په پرانیستلو او ایران کې افغان انجینرانو ته د زده کړو زمینې پر برابرولو خبرې شوې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر دغه راز یاد پلاوي ته له ایران سره د قانونو د اکتشاف او استخراج په برخه کې د هوکړه لیکونو لاسلیکلو لپاره یو فني پلاوی ورپېژندلی دی. او په پای کې ازبکستان له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره اخلي. د ازبکستان یوه لوړپوړي پلاوي کابل ته په خپل سفر کې ویلي چې دغه هیواد غواړي خپل تخنیکي ټیم کابل ته واستوي څو له افغانستان شاوخوا 1 میلیون ټنه سکاره واخلي. له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.